بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ښه راغلاست. په نن درس کې موږ تاسې چارټ وایو. چارټ د ډیټا د ریپرزنټ کولو یا د ډیټا د ښکاره کولو یو بهترینه وسیله ده. د مثال په ډول موږ تاسې دلته یو مثال داسې ورکوو د اووم ټولګي د زده کوونکو د نمرو چارټ. یعنې موږ سره په اووم ټولګي کې داسې فکر کوو چې 15 نفره دي. د دې 15 نفرو نمرې موږ خپلو زده کوونکو ته یا همدارنګه د زده کوونکو پلارانو ته دوی ته موږ په یو چارټ کې ښایو تر څو هغوی څنګه کولی شي د چارټ په واسطه باندې د خپلو بچیانو یا د اووم ټولګي د زده کوونکو د نمرې وګوري. انزرټ ته راځو، موږ تاسې چارټ باندې کلیک کوو. دلته د چارټ مختلف اقسام لرو. کالم چارټ دی دا، هر یو باندې چې تاسو کلیک کوئ لاندې د هغې موږ ته پریویو راځي. لاین چارټ دی، پای دی، بار دی، ایریا والا دی، مختلف سټاک چارټ دی. مختلف چارټونه دلته موږ تاسې څنګه کوو، ډېر زیات لرو. که موږ راشو یو کالم چارټ انتخاب کوو، زه ورته وایم دا کالم چارټ صحیح دی. لکه څنګه چې سمارټ آرټ کې تاسو ولیدل، مخکې موږ کولی شو د خپل سمارټ آرټ دغه شکل تغییر کړو، لی آوټ یې تغییر کړو. په همدې شکل دلته موږ هم کولی شو چې د خپل چارټ لی آوټ او ډیزاین وروسته څنګه کړو، تغییر کړو. موږ دا ډیزاین انتخابوو او اوکې. اوس به موږ ته چارټ څنګه شي، انزرټ بشي. چارټ به یو برخه دا ولري چې ډیټا به ولري، بله برخه به ګراف وي. دلته موږ تاسې ته دا ډیټا ده. د همدې ډیټا پر بنا باندې دا چارټ څنګه شوی دی، جوړ شوی دی. دا وګورئ تاسو کټګوریز دي 1 2 3 4 1 2 3 4. دلته سیریز 1 2 3 1 2 3 1 2 سیریز چې دي دغه نمرې دي، یعنې هر یو کې 1 2 3. په هره کټګوري کې درې برخې دي. سیریز 1 2 3 د 1 2 3. دلته وګورئ سیریز 1 دی، دا 4.3 نمرې دي پکې. دا وګوره 4.3، همداسې 2.5 او دا بل چې دی 2.4 او 2. په دې شکل باندې د ډیټا موږ خپله څنګه کولی شو، تنظیمولی شو. که زه دلته چارټ ټایټل ته راشمه، د چارټ ټایټل زه انتخابوم داسې په پښتو پکې لیکم د اووم ټولګي نمرې، داسې یو څه ورته لیکو. د کټګوري برخې ته موږ تاسې راځو. فرض که دا کټګوري چې دي زموږ او ستاسې نومونه دي. نومونه زه لیکم احمد، لاندې راکته کېږم، په دې کې لیکم فرضاً علي شان، لاندې بل نوم لیکو فرضاً حامد او سلیمان. دا نومونه موږ څنګه کړل، ومو لیکل. دلته وګورئ احمد، علي شان، حامد، سلیمان. سیریز کې فرض کړه دوی د نمرې موږ لیکو چې څومره نمرې وړي دي. قرآن کریم او پښتو او بل مضمون چې دی کمپیوټر، دا مضامین دي دوی. قرآن کریم ګورئ دلته تاسو ته د سیریز چې 3 دانې موږ لرو، فرضاً قرآن کریم، پښتو، کمپیوټر، د هر یو شکل دلته ښیي. کمپیوټر، د کمپیوټر نمرې په دې سور رنګ دي، د پښتو نمرې په دې زیړ رنګ دي، او د قرآن کریم نمرې د دوی په دې شین رنګ دي. دلته که تاسو نمرې بدلوئ، فرض که موږ دلته ورکوو 5. د ګراف سمه ده بدلیږي، خو موږ که دا نمرې لیکو یا به په پښتو لیکئ یا به په انګلیسي لیکئ. صحیح ده. موږ فرض کړه دلته انګلیسي کې دا لیکل کړي دي، د 5 کوو بیرته، د ګراف 5 کیږي. که دلته موږ فرضاً د یو زده کوونکی دی، فرضاً احمد دی، پښتو کې 2.4 نمرې وړي، دا ورته موږ 4 کو. تاسو وګورئ دا څنګه شو، دا تغییر شو، 4 ته بدل شو. په همدې شکل موږ ټول نمرې خپلې څنګه کولی شو، تنظیمولی شو، ځکه دا زموږ ډیټا ده. د همدې ډیټا څخه موږ ته دغه چارټ څنګه شوی دی یا د ګراف تنظیم شوی دی. دا بندوو. چارټ زموږ 2 برخې لري. یو د فارمیټ برخه ده. د فارمیټ برخه زړه خبره ده. د دې ځای څخه دې خواته موږ نه وایو درته، یا فرضاً دلته موږ په یو شیپ باندې کلیک کوو. تاسو کولی شئ دا د دې ځای نه څنګه کوي، تغییر کوي، یا یو نوی شیپ راولئ، د دې فیل تغییر کوي. دا ټول څیزونه ستاسو په لاس کې دي. یعنې دا یوه کټګوري که ته تغییر کوې، فرضاً د قرآن کریم برخه، دا به ته تغییر کوې. داسې کلیک ورباندې وکړه، 3 واړه 4 واړه ګوره انتخاب شول. ته کولی شئ د دې ځای نه په دې باندې مختلف سټایلز اپلای کړې. مطلب دا دی چې رنګ یې بدلوي، ته غواړې دا دې په دې رنګ باندې وي، نو په هماغه رنګ باندې به تا ته څنګه شي، تنظیم بشي. شیپ فیل دې نه خوښېږي، دې ځای نه هم تغییروې. پوزیشن د دې چارټ، بلینک فارورډ،
bring forward, bring backward, alignment. دا ټول څیزونه موږ او تاسې د دې ځای څخه ډېر په تفصیلي ډول سره ویلي مو دي، په چارټ کې مو ویلي دي، په پکچر کې مو ویلي، شیپ کې مو ویلي دي. بیا بدلول ښه خبره نه ده. مهمه خبره دلته دا ده چې دې ساحه باندې موږ پوه شو. دې ساحې ته که تاسو راشئ، چارټ ایریا، د چارټ ایریا دا ساحه ده، په دې ساحه کې دا چارټ تنظیم شوی دی. بیرته که موږ دلته راشو، فرض کا چارټ ټایټل انتخاب کو، دا د دې چارټ ټایټل دی. دا موږ ته څنګه شو انتخاب شو، یعنې دې ځای نه ټول سلیکشنز دي. هارزنټل کټاګوري، هارزنټل کټاګوري زموږ دا ده، سلیمان، حامد، علي شان، دا ټول زده کوونکي چې کوم نومونه لري. لیجنډ، لیجنډ دې برخې ته ویل کېږي، دا مضامین چې موږ او تاسې ولیکل پکې. همداسې دې ځای څخه موږ او تاسې پلاټ ایریا دې ساحې ته ویل کېږي چې ګراف پکې موجود دی. همداسې نور مختلف دي. ورټیکل اکسس، دا دې زموږ دا نمرې چې دي، ورټیکل values یا axis. vertical values دا یعنی دغه شپږ د دې ساحه ده، 5 د دې ساحې پورې د دې ځای نه تنظیمیږي. دا خو تاسو خپله سیریز قرآن کریم دی که پشتو ده، دا ټول انتخابولی شو. د دې مطلب دا څه دی چې موږ یې انتخاب کړو. فرضاً زه راغلم د ټایټل مې انتخاب کړ، د دې ځای څخه هم کولی شم د ټایټل فرضاً د سټایل ور تغییر کړم، داسې سټایل come on داسې سټایل ورته تغییرولی شو، بدلوو یې. او که نه وي فارمیټ سلیکشن نه موږ هم کار کولی شو، او د دې ځای نه فارمیټ کې هم کار کولی شو. فرضاً فیل یې ورته تغییروي یا بارډر ورته تغییروي، د دې ځای نه هم کولی شئ، دې ځای نه هم موږ کولی شو. آوټلاین یا فیل داخل کې رنګ یې ورته څنګه کوو، تغییروو یې، یعنې د ټولو لارو نه کولی شو. مهمه خبره راځئ لاړ شو ډیزاین ته. ډیزاین کې ار چارټ ایلیمنټ، چارټ ایلیمنټس ته فرضاً غواړي یوه برخه لرې کې، لکه فرضاً مونږ که اکسس ته راشو، په دې کې مونږ غواړو چې دا اوس په کوم حالت کې دي، پرایمري هاریزنټل باندې که مونږ کلیک وکړو دا تغییر پکې راولي. دلته چې نومونه و فرضاً احمد، محمود، حامد، څنګه کړل، ختم یې کړل. بیرته راځو په ورټیکل باندې کلیک کوو یا کنټرول زی هغه یې بیرته راوستل، کنټرول سایټ. چارټ ټایټل غواړئ ابو یا سنټر کې، غواړئ په منځ کې، دا موقعیت دغه کولی شئ. ډیټا لیبل، ډیټا لیبل په دې نمرو باندې دغه کوم فرضاً د قرآن کریم نمرې دي، د پښتو نمرې دي، د کمپیوټر نمرې دي، دا غواړئ پرې باندې اوس لیبل دې ته ویل کېږي. اوس نن دی، که موږ سنټر کې کو، تاسو وګورئ په هر یو باندې نمرې شته، 5 نمرې، 4، 2، 2.4. دا هم یو بهترینه خبره ده چې زده کوونکي خپلې نمرې ډېر په دقیق ډول سره څنګه کي وګوري. دا د ډیټا لیبل خبره ده. ډیټا ټیبل که موږ ویت لیجنډ کیز باندې کلیک وکړو، تاسو وګورئ دلته هغه ډیټا هم راغله، کوم چې په چارټ کې وه یا د اکسل هغه فایل کې وه، هغه ډیټا هم دلته څنګه شوله، راغله. یعنې دلته مختلف څیزونه دي، تاسو هغې باندې ډیټا ټیبل نه غواړئ، بیرته په نن باندې کلیک وکئ، هغه به څنګه شي، ختم به شي. د دې ځای نه موږ مختلف کارونه کولی شو، مختلفې برخې کتلی شو او لرې کولی شو. صحیح ده. دلته چینج کلرز دي، کلر کمبینیشنز دي. فرضاً دې باندې موږ کلیک وکړو، دا ټول رنګونه د هماغې مطابق څنګه کوي، تغییر کوي. دلته وګورئ دې کلر کمبینیشن ته موږ راشو، داسې رنګونه څنګه شول، تغییر شول. دلته کمپیوټر د ګل بانجاني رنګ دی، دا بل بلو رنګ او تقریبا لایټ. ښه، دا خو د کلرز خبره ده. دلته سټایلز دی د چارټ. ته فرضاً په دې سټایل باندې خپل چارټ غواړې، دا سټایل به تا ته راشي. دا سټایل غواړې، دا به درته راشي. کوم سټایل چې ستا طبیعت وي، په هغې باندې خپل چارټ څنګه کولی شئ، تنظیمولی شئ. سویچ رو، کالم رو په دې ځای کې وایو. فرضاً سلیکټ ډیټا، موږ په دې باندې کلیک وکړو، زموږ اوس تاسې دلته ډیټا موجوده ده. دا ډیټا دلته موږ ته راغله. په دې ډیټا کې موږ اوس دلته داسې کولی شو، که چیرې سویچ رو ټو کالم کو، څه به وشي. دلته وګورئ علي شان، احمد، تاسو یو ځل دې ته وګورئ انشاءالله. اوکې، مکمل چارټ داسې تغییر شو. دلته نومونه شول، حامد، علي شان، احمد، د قرآن کریم نمرې، د پښتو نمرې،
د کمپیوټر نمرې. په دې کې که اوس موږ ته څوک ووایي چې د قرآن کریم نمرې د سلیمان څومره دي، نو د سلیمان رنګ به دلته تاسو وګورئ. د سلیمان رنګ دغه یو دی، نو 4.5 نمرې د سلیمان دي. یعنې دا سمه ده چې په دې شکل هم ترتیبولی شو، خو بیرته موږ سویچ رو ټو کالم باندې کلیک کوو چې بیرته زموږ ډیټا په هماغه شان باندې د نوم په ډول باندې څنګه کې بنظمه کې. داسې ډیره ښه ده. احمد، علی شان، حامد، سلیمان. دلته بیا د نمرو کې موږ ډیر ښه تنظیم کولی شو. دا ډیټا چې کله موږ ته راشي، ګورئ که موږ دلته فرضاً ایډیټ ډیټا باندې کلیک وکړو، ایډیټ ډیټا موږ ته خپله ډیټا راځي. هغه ډیټا چې د هغې څخه د چارټ څنګه شوی دی، تنظیم شوی دی، دا ډیټا موږ ته راغله. دې ډیټا کې موږ فرضاً دلته یو بل نفر اضافه کوو د حمزه په نوم باندې. د چا په نوم؟ حمزه. څنګه چې تاسو کلیک وکړئ، خپله دا ډیټا څنګه کیږي دلته راځي. ګوره د حمزه نوم دلته راغی. دغه چارټ په خپله دا ډیټا خپله سلیکټ کیږي. حمزه 5 نمرې قرآن کریم کې وړي دي، 4 نمرې په پښتو کې، او فرض که 4 نمرې په کمپیوټر کې وړي دي. د حمزه چارټ هم څنګه شو، دلته موږ ته ترتیب شو. په دې شکل چې څومره زده کوونکي موږ او تاسې اضافه کوو، د هغوی چارټ د دې ځای څخه تنظیموو. که موږ په چینج چارټ ټایپ باندې کلیک وکړو ملګرو، نو تاسو کولی شئ چې لاین ته واړوئ. فرضاً لاین چارټ موږ انزرټ کوو. اوکې، موږ اوس تاسې ټوله ډیټا به لاین ته څنګه شي ور واوړي. د دې ځای څخه اوس فرضاً احمد دی، علی شان دی، حامد دی، سلیمان، حمزه. احمد، دا د احمد نمرې دي، 2 4 5. دا د علی شان دي، 2 2.5 4. صحیح ده. دلته دا د حمزه نمرې دي، 5 4 او 4. په دې شکل باندې دا ډیټا د څنګه کیږي، تنظیم کیږي. دا نه غواړئ ورسره خسته یاستئ، بیرته چینج ټایپ باندې کلیک وکړئ. پای والا غواړئ یا کالم ته راشئ. دا څنګه کوي، فرض که 13 شکل غواړو. اوکې، دا چارټ به موږ ته په دې شکل باندې څنګه شي، تنظیم بشي. یعنې دا زموږ او ستاسو پورې اړه لري چې کوم قسم موږ په ډیر بهتر ډول باندې چارټ څنګه کوو، تنظیموو په خپله ډیټا کې. په مایکروسافټ ایکسل کې د چارټونو څخه ډیره زیاته ګټه اخیستل کیږي. هلته موږ او تاسې اکثره پروجیکټونو کې یا پروژو کې هغه استفاده کوو تر څو زموږ دغه ډیټا په ښه شان باندې ریپرزینټ شي. بیا یادونه کوم چې د چارټ په واسطه باندې موږ او تاسې خپله ډیټا یا خپل معلومات په ډیر یو ښه شان سره څنګه کولی شو، ریپرزینټ کولی شو او ښکاره کولی شو.